چې یقین دې جوړ وي د دنیا یو څوک ستا لاره نسی نیولای. موسی علیه السلام چې کله سمندر ته ودرېدی په دې وخت کې الله حکم ورته وکړ چې د خپل لکړه د سمندر کې ووهه. د چې کله د الله دا حکم وماني د الله دا حکم پر ځای کوي د سمندر رواني اوبه هغه ورته ودرېدي او موسی علیه السلام پر دې اوبو باندې لوړ روان سو سفر یې وکړي. د موسی علیه السلام قوم ورته ویل چې یا موسی انا لمغرقون موږ به غرق سو دې اوبو کې. موسی علیه السلام ورته ویل چې ان معي ربي سيهدين زموږ رب زموږ سره دی. چې کله ته د الله حکم ادا کوي د الله حکم ادا کولو سره ستا سره به مدد ضرور راځي. د دنیا پر اسباب باندې هیڅ کله توکل باور مه کوه. توکل پر هغه الله باندې کوه. ځکه چې کله فرعون راغی سره د خپل اسبابو په ټول دنیا جادوګران سره رايوځای کړل او الله رب العزت بیا موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې ته د خپل لکړه وغورځوه د خپل عصا دی وغورځوه د الله حکم وماني. د حکم منلو په صورت کې الله رب العزت موسی علیه السلام ته کامیابی نصیب کړه. حالانکه دی په مقابل کې هغه فرعون چې هغه د خدای دعوه کړې و چې انا ربکم الاعلى زه ستاسو د ټولو نه غټ رب یم. چې کله دی الله باندې یقین جوړ وي د دنیا یو څوک به ستا لاره ونه نیسي. پروا د الله ساته حکم د الله منه باور پر الله کوه کامیابی به ستا مخې ته راځي کامیابی به ستا پښو ته راځي. موږ چې کمزور یو په دې خاطر باندې چې زموږ یقین نه دی جوړ